په کال کې یو موقع ده، زور د پکې او طاقت ته پکې او شوق دی د جنت ته ګټلو او ځان په هغه خلکو کې وردننه کول غواړي چې هغوی جنت ته ډېر لوی سفر کړی دی او ډېر مخکې تللي دي. که ته هم ځان د هغوی په دې ټولګي کې ور اچول، حدیث کې دي چې چا د رمضان روژې ونیوي ثم اتبعه او بیا ورپسې کړي دا شپږ ورځې من شوال ده، د شوال ده، کانه که صیام الدهر، لکه ده چې ټول کال روژې ونیوي، ټول کال. ځکه چې یو روژه په څو ده؟ په لس. یو میاشت روژې لس میاشتې شوې، بیا شپږ روژې څو میاشتې شوې؟ دوه میاشتې شوې. نو څومره شو؟ کال شو. دا شپږ روژې دې نه پاتې نه شي او ځان له یو تکړه مؤمن مسلمان ملګری وګوره، د هغه سره روژه ماتې کوه یا د هغه سره د روژې کې کښېنه پاسه دغه شپږو ورځو کې، نو جذبه به ده پکې وي. دا مې یو طریقه ده چې زما ورته سوچ تللی دی څو پیرې او تجربه کې هم راغلې ده او ډېره ښکلې طریقه ده چې د سړي ملګری دینداره او هغوی د روژې نیسي او دوی روژه ماته یو ځای کوي، پېشمنۍ یو ځای کوي، یو بل سره د روژې په دې دوران کې کیني او کتاب وایي او قرآن مراجعه کوي، نو دا روژې ډېرې زر به یې تېرې شي. نو دې شپږو ورځو کې ځان له دې څه ملګري پیدا کړه او که نه خپل کور او بچي دي په کور کې دغه ماحول جوړ کړه، اسانه به چې کله ته دیندار او کور کې ماحول د دیندارۍ، دا روژې به ټول نیسي. ښځو به هم دا روژې نیولي، تا به هم نیولي، خویندو وروڼه چې کوم د روژو نیودي او بالغان دي هغو به هم دا روژې نیولي. نو کور کې یو ماحول جوړي، بیا سړی نه تنګېږي، بیا ګرانه نه وي. دا ګران هلئ چې ټول کور کې ته یوازې روژې نیولي او څوک د سره خوا شا کې نه وي، نو بیا لږ شیطان سړي ته یو خبره بله خبره دا کوي چې دا خو جي سنت دی، وی لږ یې لیټ که. ما ته پته ده که نه ډېرو خلکو نه په دې پاتې شوي دي، اولني ورځو کې ونه نیوي، کله به یې ونه نیسم، وی کله به یې ونیسم، منځ ته لږ منځ ته ورې ټیم خو شتي ورې. ولې وی حدیث کې دا نه دي چې شوال، دا دلیل خو یاد کړی، شوال ټوله میاشت د صحیح د نیمې ته شو، چې د نیمې ته شوي د دغه نه یې شروع کوم د 21 نه، نو د 21 نه چې شروع کړم نو بیا به په 26 ختم شي، هغه 21 هم راشي، دی وایي د دغه نه به یې شروع کړم د 25 نه، نو د 25 نه د 13 پورې څو شوې؟ شپږ ورځې څه تختې ونه، هغه 25 پکې هم تېره شي، 26 پکې هم راشي، بیا ویره او هغه موقع لاړه ټوله. حالانکې په کال کې ګوره یو موقع ده، په کال کې یو موقع ده. شوال په کال کې څو پیر راځي؟ خو یو پیر راځي که، نو دا موقع ده. بیا په هغې پسې سمدس که زور ده پکې او طاقت ته پکې او شوق دی د جنت ته ګټلو او ځان په هغه خلکو کې وردننه کول غواړي چې هغوی جنت ته ډېر لوی سفر کړی دی او ډېر مخکې تللي دي. که ته هم ځان د هغوی په دې ټولګي کې ور اچول غواړې، نو بیا د هفتې د 2 روژې دا نیسه، د پیر د ورځې او د زیارت د ورځې، د جمعرات، د ګل چې د پیر ورځ هم وایي او یا جمعرات زیارت ورته هم وایي، د دې د 2 روژې نیسه. که دغه نه بیا میاشت کې 3 ورځې روژې نیسه، میاشت کې 3 ورځې روژې دا نیسه. حدیث کې راځي چې څوک دا نیسي لکه ده چې ټول کال روژې ونیولې، یو په لس ده، نو 3 روژې یو میاشت شوه، او چې ته هره میاشت کې 3 ورځې روژې نیسي، نو لکه هره میاشت چې دې روژه ونیوه او بیا به کې رمضان پوره میاشت روژې ونیسي، څومره اجرونه دي.